محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم انسان، ډېر لوی سړی ولېږل چې یو غلام راته والي، چې لاړو غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یې باتی وتې وي، شلېدلې غوندې چرډۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنجې پاتې واغستو راوست. محمود غزنوي چې ورته وکته او ورځ دوه کې د هغه خوی خصلت وکتو نو پې مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته یې بوځئ، ویلم به وی او شاهي لباس ور واغوندوئ. شاهي لباس یې ور واغوستو او محمود غزنوي راوستو ځان سره یې په تخت کېنو. هغه جامې چې په کومو کې دی غلام و خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې، سهار به یې پرانیستو، جامو ته به یې داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو پې شکایت وکړو د نورو کوڅه ډبو، شکایت یې پې وکړو چې د ایاز ټول لال و جواهرات پټ کړي دي د بادشاه په دې بکس کې او تالی یې ورته لګولې. بادشاه ورته ویل ایازه دا دې څه کړي؟ وی دی دا کنجي په خپل لاس واله او دا بکس پرانیست. بادشاه کنجي واغسته چې بکس یې پرانیستو، زړه ټوپۍ او زوړ پرتوګ او زوړ کمیس پکې پروت و، نور څه پکې نه و. ویل دا ولې؟ وی جي زه هر سهار دې ته ګورم چې ایازه یو ورځ داسې هم وه چې تا دا لباس اغوستی و، نن د شاهي لباس اغوستی و، بادشاه سره په تخت ناستې، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناسته چېرته غرور راکې رانولي. خلک دغه اوس وایي نه څه دغه دی. خیر خبره دا وه چې دا محمود غزنوي دی، دې پورې مې درته وایي چې بادشاهان به ستاسو خپو ته راځي. په هندوستان باندې چې حمله وکړه، چا ورته ووایي چې دلته یو ملا دی، یو ملا دی او ډېر لوی مریدان یې دي. بادشاه ورته ویل ورشئ رایولئ. دا ملا نوم مولانا ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه، ډېر لوی فقیه مجتهد انسان. ویل بادشاه دې غواړي. هغه ورته ویل زه خپل کار کوه، زما بادشاهانو سره څه کار. بیا جواب ورغی چې بادشاه دې غواړي. ویل زه نه ځمه. بادشاه ورته ولیکل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوئ، د بادشاه اطاعت کوئ، ته څنګه نه راځې زما په حکم؟ ابوالحسن خرقاني ورته دا کاغذ په شا ولیکل چې په دې آیات کې ترتیب دی محموده، ته پې پوهېږې نه. اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په دویمه درجه کې درېیمه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د بندګۍ نه م لاوزګار نه یم، مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو درېیمه درجه کې ستا اطاعت څنګه وکړم؟ دا خط بادشاه ته ورولېږه چې محمود غزنوي ته خط راغی، حیران شو. چې محمود غزنوي ته خط راغی، حیران شو. ویل زه په خپله ورځم. اوس چې بادشاه جواب وکړي مونږ پسې چې ملا صاحب وزیر اعلی صاحب دې غواړي، الله بیا په ګومنځو پسې ګرځم چې په کوم برش ګیره برش کم، کم ریګمال په ځانو مګم، وزیر اعلی صاحب غوښتی یا وزیر اوقاف صاحب غوښتی. وزیر اوقاف کې څه دي؟ خو د غلو پنډېری دی، دا د سود د زکات پیسې دي، ورسره نور ورسره څه شی دی؟ اوس ابوالحسن به زه کوم ځای نه پیدا کوم او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوم؟ وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. ناغه محمود غزنوي پاتې شوی او نه د ایاز په زلفو کې هغه کوږوالی،
نه په عیشه کې هغه ګرمي پاتې شوې ده او نه په حسن کې هغه ناز او نزاکت پاتې څوک دي گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے للو بٹھیرے رہ گئے خمڑ شو او کدو کریلا او للوانو دا زمون مشران دی او دا زمون کشران دا پاتی مونږ دا وته پاتی محمود غزنوی په خپل ورغه ابو الحسن خرقانی ته چې ورننه وته نو ابو الحسن خرقانی ته اطلاع وشو چې بادشاہ راغی هغه راځي دی د په یو جونګړه کې ناستو نو لاسه والا په ناسته ورکو ورته پانسه بادشاہ ته چلو شو پانسه اوس چې ستاسو کلو ملو ته وزیر صاحب راځي داسې په قطار ورته ګلونه لاس کې نیوي الله لا پریدو ته چې گورنر ځي زمونږ پریدو ته چې گورنر راځي الله په قطار ګلونه لاس کې نیوي کولا پټکې والا جوړ کړي خدای دې هر کله را والا قربان دې ابو الحسن خرقانی لاس ورکو ورته پانسه دو څنګه راغلی ورته په سومنات باندې حمله کولو تر راغله د هندوانو په دې لوی بتخانه باندې ابو الحسن خرقانی ور سره خبره اترې وکړه ها یو خلقه خپل ورکړه وی چې په کوم ورځ په سومنات حمله کې دا خلقه واغونده او 2 رکعات نفل وکړه الله به کامیاب کړي چې محمود غزنوی تلو نو ابو الحسن خرقانی ورته پاسید اوس خطای نو محمود غزنوی د لاس نه ونیو نو صاحب چې زرا علم نو ملماوم ترا ته پانسه دي او چې زم نو را ته پاسې دي دې کې سراز دي ویل چې تراله زکه در ته پانسه دم چې ستا په سر کې د بادشاہ نشوا نو دا مې درته ثابتول غوښته چې په دې اسمه کې داسې خلک موسیږي چې د محمود غزنوی بادشاہي په یو کنجه کم نه ویل نو اوس ولې پاسې دي چې زم ویلو زکه پاسې دم چې زما په تقریر ټوله نشه ستا د سر نه ووته او ما غوندې ملنګ شوې نو د ملنګانو قدر په کار دی نو زه قدر ته پاسې زما عزیزانو کوم خلقو چې خدای ته ځان سپارلی او اسرای بنده نه اسرای خدای وي په خدای قسم د خدای بندگان به تا پسې منډې وایي نن خو مونږ بندگانو پس او داسې بندگانو پسې منډې وایو چې شکل ته وګوره الټای بدل شي الټای لیکن دولت او د دنیا منصب ور سره مونږ لاس په نامه ورته ولاړ آسان دی کړی تا سره خدای کا ته وګوره چې هر څه تا پسې منډې وهي که نو زما عزیزانو خدای سره کوي بنده ما سره کوي کونسلر زمونږ سره دا د چواړیانو جمعداران نه وي کونسلران ایم پی اے صاحب زمونږ سره د ایم پی اے صحیح زمونږ د اسمبلی ایم پی اے ګان وګوره دي ته وایي چې یو کال شو چې په دې اسمبلی کې تاسو ناست یئ په دې یو کال کې د دې اسمبلی نه چېرته هم د سړیتوب فیصله راووته واورېده خدای م خوار که چې خوار شي واورېده چېرته نن د هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې حکومت دی هغه وایي یو څو کسو نوکرولو باندې کار نه کېږي قوم له روزګار وګورئ همدا هغه خلکو بیان دی چې د چا په لاس کې اقتدار دی او د چا په لاس کې حکومت خلک هغه ولټوئ هغه خلک وګورئ فی الحال په دې ځمکه داسې خلک شته چې روټۍ والا لاس کې ورکړي او بیا غورځوي ولې جي ویل به په دې روټۍ نه د حرامو بوی راځي نن ستا ټول ملک تھرو آؤٹ ملا دی او که پیر دی او که میا دی او که سید دی او که امی دی او که حکومت ټول حرام خواره دي که نه ټول خبر ورته پته چې دا شی ما دپاره حرام دی ناروا دی کوي
پردی ځمکې موږ نیسو، پردی اوبه موږ لرو، پردي فصلونه موږ ریبو. خبر ورته پدې نو عزیزانو خبره دا ده چې دا هر څه به درته ښکاره شي، خو چې د یو ګز ځمکې لاندې لاړ شي بیا به داسې داسې یا الله کم خوا وتښتو. الله به وایي کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. تښتېدی چېرته شي، کم خوا به تښتې. نو الله دې وکړي چې مونږ کې پویه راشي، سمجھ راشي، ښه او بد وپېژنو، الله په صحیح معنو کې وپېژنو، په صحیح معنو کې، او زمونږ زړه د الله کور شي. چې د کم قوم زړه د الله کور وي هغه قوم اسمان سره خبرې کوي. نن دنیا کې وګوره د مسلمان عمره پریشان ملک نشته، د کافرو تابعداري کوئ لوبې در کې کوي لګیا. پخوا د انګریزانو تابعدار وایي، اوس د امریکې تابعدار یې. خدای دې پاکستان د لوږې مړ کړي، خو امریکا دې خدای تباه کړي. د لوږې مړ شي، امریکا دې خدای تباه کړي. اوس عراق باندې اړه صبر نشو، اوس لیبیا ته وزرې وایي. اوس د لیبیا هم لږه لشه پکې ده او نر غوندې سړی دی. اوس به بیا د دې مسلمان ملکونو حال وګورې، وایي به چې ماما مونږ چېرته خفه کولی شو. صدر بوش خو زمونږ لوی ماما دی، او پاکستان کې حکومت چې صدر بوش غواړي وي او چې غواړي نه وي، داسې ده که نه؟ ټول د هغه په رحم و کرم ده. خوار نه کا لږ عقل ځان کې راولئ. په دې خفه یم چې نه د عقل ستنې راووتې او نه د عقل ټریننګ سکول جوړ شو. چا په دې قوم کې به عقل څوک ورمنډي؟ پلار به څوک پوهیي، زوی به څوک پوهیي، مور به څوک پوهیي، لور به څوک پوهیي. چې مور یې راټینګی لور یې منډې وي، چې لور یې راټینګی مور یې مټیزېږي، چې پلار یې راټینګی زوی حرامي منډې وي، چې زوی راټینګی پلار زن طلاقې منډې وي. رانیسي به څوک؟ نه د بوډای کټ ته وایي چې زه یې لنګه ټینګوم بازوی ځي، لنګه راکاږي بازوی وځي، چې بازوی ټک وی لنګه شټینګي. دې ملک نه څه داسې شی او دا ستاسو د لاس. لکه هغه ورځ مې بټخیله کې وي، ما وی هغه زلزلو له چې کوم مال راغلی او درې که وی چې نه پیسه یې هم نه ده راکړې، معلوم باره کم شه. اوس به بیا ګورئ هغه خلک به راولئ په ځان چې کم د بار ملکونو امداد درنوالی همغسې وشي. نو خدای چې څه کوي در سره ډېر ښه یې کوي. ماما مونږ ته پې خفه کېده نه دي پکار. بله پخوا به زه چې مړي ته چېرته ودرېدمه زړه به مې خفه کېدو چې یاره اوس چې ورته ودرېدم به ښه وشو چې مړ شوې، چې زر پناه شوې، چې دا ځمکه درنه پاکه شوه. چې څومره مري هغه ورځې یو د راز خبره درته وکړم. یو سړی مې ولیدو په لاره، لاس نه یې ونیوم، ویل بجلیګر مولا خبرې واوره. ما د ایمان په رڼا وکتل چې دې نه پس څومره خلک مړه کېږي، دا د سپي په مرګ مري. لاس نه یې ونیوم، خبره یې وکړه چې رانه تېر شو، چې وروسته مې کته څه نه و. نو موږ د سپي په مرګ مرو، د سپي، زموږ مرګ د سپي مرګ. نه ښکاره خبرې دي. کوم یو چې تاسو کې ډېر نیک دی، راځئ چې یو خبر یې اوس پړو چې درته مې پکې لړمان نه ښوده، د سړي زامن مري. راځئ لکه منصور مشهوره واقعه ده چې د فنا فی الله مقام ته ورسېده. دې ته وایي استغراق فی الله. بالکل د الله په دې وجود کې ورمح نو استغراق فی الله چې راشي نو هغه ته که دیوال ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که اسمان ته ګوریم خدای ورته ښکاري، که ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري. حتی که هغه خلق متیا دي بیا نشي کولی چې ځمکې ته ګوریم خدای ورته ښکاري.
نو منصور چې ځان ته وکتم نو خدای ورته ښکارېده. ځکه چې استغراق راغی. عشق کې که تاسو خیال وکړئ یو عاشق ته چا وایي چې معشوقې تصویر دی بس هغه ورته دل کې آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ د زړه په آئینه کې مې د یار تصویر دی خو چې زړه دې وشي داسې وګورم ما راته ښکاره شي. ما ته د تصویر څه ضرورت. منصور استغراق فی الله راغی. اسې عزیزانو دا خبرې زما کول چې دي ما خو تاسو ته وایي چې دیوال ته ډولکې وال دي زمونږ د استغراق فی الله